بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. کتاب فقه اکبر دوهم درس. والله تعالى واحد، الله جل وعلا شانه یو دی. لا من طریق العدد، پر طریقه د شمیر او د حساب نه، چې یو چاته دی دا وهم او دغه فکر پیدا سي چې په حساب کې خو تر یو وروسته دوه سته، تر دوه وروسته درې سته، تر درې وروسته څلور سته، یا د الله تعالی جل جلاله یووالی په داسې ډول باندې دی. ولیکن په طریقه د دې الله یو دی، انه لا شریک له، چې الله تعالی جل وعلا شانه لره شریک نسته، نه په ذات کې او نه په صفاتو کې. مخکې چې دغه یوه خبره وسول په دا عبارت کې دا خبره ذکر سوله چې الله تعالی جل جلاله واحد دی، یو دی. نو دا خبره ځکه ورسره ذکر کړل چې پر طریقه د حساب نه دی یو، چې یو چاته دا سوال پیدا نسي چې په حساب کې خو انتها نسته، تر یوه عدد وروسته بل عدد راځي، تر بل عدد وروسته بل عدد راځي. یا د الله تعالی جل جلاله داسې یووالی دی، الله داسې یو دی چې هیڅ شریک په ذات او صفاتو کې نه لري. لکه همدا خبره چې الله جل وعلا شانه په سورة اخلاص کې بیان کړې ده. قل هو الله احد، تو ووایه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم، ووایه و دې خلکو امت ته چې الله جل جلاله احد یو دی. اوس دا یو سوال راځي چې د احد او د واحد تر مابین فرق سته او که نسته. نو علماو ذکر کړي دي چې د احد او واحد تر مابین فرق دا دی، واحد هم د الله په نومانو کې دی. په 22 آیتو کې د واحد صفت د الله جل جلاله دغه نوم ذکر سوی دی. واحد چې په ذات کې یو وي هغه ته ویل کیږي، احد چې په ذات او صفاتو دواړو کې یو وي هغه ته واحد ویل کیږي، احد ویل کیږي. نو په اعتبار د معنا تر واحد د احد صفت یې کامل دی. واحد چې په ذات کې یو وي، احد هغه ذات ته ویل کیږي چې په ذات کې هم یو وي او په صفاتو کې هم یو وي. نو ځکه الله تعالی په قرآن کریم په سورة اخلاص کې داسې ویلي دي، قل ورته وایه ای پیغمبره، هو الله هغه الله احد داسې یو دی چې نه په ذات کې شریک لري، نه په ذات کې مثل لري، او نه په صفاتو کې شریک لري، او نه په صفاتو کې مثل لري. الله صمد، الله تعالی جل جلاله صمد ذات دی. صمد داسې ذات ته ویل کیږي چې په خپل وجود کې چاته ضرورت نه لري، په داسې حال کې چې ټوله وده ته محتاج دی. الله هیڅ چاته احتیاج نه لري، په داسې حال کې چې ټول مخلوق وده ته محتاج دی. لم یلد، په دې کې رد دی پر هغه کسانو باندې چې د الله تعالی جل جلاله دپاره لکه مشرکان چې ملائکه د الله لوڼې بولي، پر هغو رد دی. الله تعالی څوک یې نه دي زېږولي، لوڼې نه لري، زامنان نه لري. او دارنګه پر نصاراو پر عیسایانو رد دی چې هغه عیسی علیه السلام د الله زوی بولي. الله تعالی جل جلاله څوک یې نه دي زېږولی. او دغه رنګه پر یهودو باندې رد دی چې هغه عزیر علیه السلام د الله زوی بولي. نو نه عزیر د الله زوی دی، نه عیسی د الله زوی دی، نه ملائکه د الله لوڼې دي، بلکې الله داسې ذات دی لم یلد، څوک یې نه دي زېږولی. ولم یولد، او نه دی د چا څخه زېږول سوی دی، نه مور او پلار لري. دا خو د مخلوقاتو صفتونه دي. د خالق صفت په مخلوق کې نه وي او د مخلوق صفت په خالق کې نه وي. که څوک د مخلوقاتو صفتونه و خالق رب العالمین ته ثابتوي، نو دا غلط کار دی او دا غلطه عقیده ده، دا شرک دی او دا کفر دی. او همدا ډول که د خالق صفتونه په مخلوقاتو کې یو چاته ثابتي، دا هم شرک دی، دا هم کفر دی او دا هم گمراهی ده. بلکې ولم یکن، نسته له الله لره کفوا سیال، برابر، مثل، احد. بیا احد ذکر کوي، احد چې نه په ذات کې سیال لري او نه په صفاتو کې سیال لري. الله جل وعلا شانه د تمام هغه صفاتو څخه چې هغه د مخلوقاتو خصوصیات دي د هغوی څخه پاک.